أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل يفسدها الكلام. فصل ثابت دی په بیان کې یفسد فاسدی هذا المنز الکلام خبر مطلق خبره والسلام سلام پلمانځ کې عمدن فقصر دا ورد او جواب ول د سلام دا ورکه په قصد خبرې وکي یا سلام ووایي یا بل څوک دته سلام ووایي دی جواب ورکي دا لمونځ فاسدی. والآنین زګیروی کول ونحوه په مثل د دې یعنی زګیروی کول یو ځای خوږیږي درد کوي ژړا ورځي دا د مصیبت د وجې سوي یا یو ځای خوږیږي د خوږ د وجې سوي دا لمونځ فاسدی. ونحوه په مثل د دې مما هغه له چې هغه لره صوت اواز وي والبکاء ژړا چې ده بصوت په اواز سره دا لمونځ فاسدی الا لامر الاخرته مگر نه امر د آخرت. ګوره یو سړی په مصیبت کې دی یا یو ځای خوږیږي د دې وجې ژاړي په زور اواز سره دا چې دی د لمونځ فاسدی. او که چیرې د آخرت د وجې سو یا د دوزخ د بیرې سولو د آخرت په یاد ورکړي قبر په یاد ورکړي بیا که وژاړي بیا پروا نه کوي لمونځ نه په خرابېږي نه په فاسدېږي. وتنحنحو غاړې تازه کول بلا عذر بې له عذره غاړې تازه کول په لمانځه کې دا غاړې تازه کول هم لمونځ فاسدی چې عذر نه یې ورته. وتشمیتو یرحمک الله ویل عاطس ترچي والا رای سړی وترچي ونژي دی دلته وایي یرحمک الله دا کول دا لمونځ فاسدی. و جواب الکلامی د خبرو جواب یو چا څه ورته وویله د جواب هغه ته ورکړي دا لمونځ فاسدی. ولو بالذکر که څه هم په ذکر سره یو سبحان الله ووایي الحمدلله ورته ووایي چې مطلب زه پر لمانځه باندې یم دا لمونځ فاسدی. والفتح فتح ورکول غیره بل چاته دی په لمانځه ولاړ دی بل سړی ورته جلا په لمانځه ولاړ دی هغه په لمانځه کې خطا وځي دی د دې اضافت هغه ته ورکړي چې خطا اسولې دا کار چې دی دا لمونځ فاسدی. الا لامامه مگر نه د پاره د خپل امام چې دی په کم امام پسې ولاړ دی که امام خطا وځي دی پته ورکړي په دې باندې لمونځ نه فاسدېږي. والقراءة او قراءت من مصحفي د قرآن سه قراءت په لمانځه کې ویل د قرآن سه قرآن مجید یې مخ ته غوړولی وي دا لمونځ فاسدی. وسجود سجده علی نجس پر مردار ځای باندې سجده پر مردار ځای باندې لګي دا. ودعاء دعا بما په هغه سره یسألو چې سوال کېږي عن الناس د خلکو سه په لمانځه کې هغه دعا کوي چې هغه سوال د خلکو سه کېږي یعنی داسې غوښتنه کوي چې خدایه ماته پیسې راکړه خدایه ماته واده راکړه خدایه ماته پلانی شی راکړه دا رقم غوښتنه کېږي دا لمونځ فاسدی. والاكل خوراک کول والشرب چشن کول والعمل كثير عمل كثير کول په لمانځه کې عمل کثیر هغه ته ویل کېږي ای معنا دا د ماغه یحتاج چې ضرورت وي یا احتیاج لري الى اليدين والاسوته هغه عمل کثیر بلل کېږي چې په لاسو باندې هغه کار کېږي. او ما یا هغه وي یستکثره چې ډیر وي المسولي د لمانځه والا یعنی د لمانځه والا د پاره ډیر ګڼل کېږي ډیر بلل کېږي. او یظن یا ګمان وي ناظر د کتونکو یو بل سړی دا خاصه ورته ګوري انا عامله عامل چې دی غیر مسولین دا لمانځه والا نه دی. ګوره بل سړی د اذان ورته ګوري دی په د اذان اخته دغه دا فکر چې د نیت نه دی تړلی دغه دا ګمان کېږي نو دا مکروه دی دا کار. وکوره مکروه دی کل هیئه پر هر رقم باندې پیش په هغه کې ترک الخشوع د عاجزي ترک راځي یعنی عاجزي کې نیست کېږي هر کار په لمانځه کې هغه کار کول چې عاجزي کې نیست کېږي دا کار مکروه دی. والتفات قتل یو طرف بل طرف ته قتل دا مکروه دی. وقلب اړول الحساد ډبرو لیسجدو د پاره د دې چې سجده وکړي سجده پر یو ځای باندې کوي بس پر دې ځای بیا لاس راکش کې بیا لاس راکش کې دا ډبرې لري کوي دا کار مکروه دی. الا مرتن مگر نه یو وار که چیرې سجده نه لګي د لاس پر اتیر کې پروا نه کوي پر دام ځکه باندې. ومسو مسکول جبهتی د تندي مسکول من التراب د خاور سپیا په د لمانځه کې دا سجده د چې لګولې د پر تندي باندې دا په خاور سپیرسي د چې ولاړ بیا پر دې باندې لاس تیر کې پر تندي باندې دا کار چې دی دا مکروه دی. وسجود سجده علی کوری پر ول باندې امامتی د لنګوټه پر ول باندې سجده کول دا مکروه دی. کچیر زور د دغه تندي ومځ کی ته نه رسیدي او که زور د تندي ومځ کی ته رسیدي بیا پروا نه کوي. و افتراش غړول زراعي د بازوګانو دا رقم غړول لکه یو ګډاړه یا سپی چې ناس د پښې دا رقم د لاسونه د مخ لاسونه دا رقم جګ غړولې شي دغه کار چې دا مکروه دی. وعکس غټه کول شعر د بیشتان غټه کول بیشتان سره غټه کړي دی غټه جن جوړه کړي دا مکروه دی. وسدل صوبه زړول د جامه یا پټو یا شی په ځان باندې زړولې وي د پروژه باندې چولې په زړیږي نو دا کار چې دا مکروه دی. وکفه او پیچلم د جامې دا مکروه دی. وعبس کار کول یعنی سات رول بازی کول په د جامه باندې دا مکروه دی. وتخصیص خاصوال امام
بمکان په یو ځای سره خاص په یو ځای کې یعنی په محراب کې دننه ولاړ لا نه دی مکروه ان قام کولاړو په مسجد په مسجد کې وسجد سجدا فی طاق په محراب کې یوازې په محراب کې درېدل یعنی دننه په محراب کې درېدل دا مکروه دي د امام د پاره کچیر دی ول د پښه دی لږ راوتلې و د باندې د په مسجد کې ولاړو خو سجدا په محراب کې لګول دا پروا نه کوي والقيام ولاړه خلف ورسته صف در صف وجد چې موجود وي فيه فدا صف کې فرجتون خالی ځای صف د مخ ولار دی په دې کې خالی ځای سته د رالی وشاته ودر دی بل ځای ودر دی نو دغه خالی ځای تاسو د مکروه کار دی وصورة او عکسونه حیوان د حیوان فی ثوب پجامه کې په کالو په دې کې د حیوانونو عکسونه دا مکروه دي و مسجد پر ځای د سجدي باندې دی په کم ځای باندې سجده لګي پر دې ځای د حیوانانو عکسونه دا مکروه دي وجهت یا د په طرف کې د کوم خاطر منځ کې په دا خوا کې نو دا مکروه دي غیر خلفي دا نه دی مکروه کچيري و تصویر وشاته ولو د حیوانانو تصویر وشاته ولو وتحت یا لاندې و درپشو ګور یا درپشو لاندې و یا د شاو طرف ته دا پروا نه کوي لا ان صغرت لا نه دی مکروه ان صغرت کچیر ډیر کشنی و جدا ډیر ان صغرت کشنی و جدا ډیر ګوره که مخ ته ول د اکسونه ډیر کشنی و او محي راسها یا سر پریو سر نه ولو د یاکس ولو چې سر یې سر نه و یا ډیر کشنی و پستر ګونه معلومه دي دا بیا پروانه کی او فی ثيابه او پجامو کې بزلتی د کار د خواري په کالو کې یعنی چې د کار کوي مهنت کې کوي خټ کې کوي یا یو بل کار کې کوي هغه کالو کې المنز کول مکروه دي وحسر راسه لت سر المنز کول دا مکروه دي الا خو بیان دي مکروه تذللا د پاره د عجزي کچیر سر د عجزي د ښکار کول د پاره دا لڅکړی ول بیا پروانه کی په لت سر المنز کول چې دي دا مکروه دي او کچیر د غي داس المنز کاوي د عجزي د پاره د خله یا لنګوټای شی ول هغه لری کی بیا پروانه کی وعد شمارل ما د هغه یقرؤ چې وای بلیدی پلاسر آیاتونه د قران په ګوت باندې شمارل یو آیات سودواس و درې سودا رقم شمارل دا مکروه دي وغلق ترل باب د دروازه المسجد د مسجد دروازه بندول چې خلک نور پریږدي دا مکروه کار دي وتی کول والحدث بیا د سیا کول فوقه بالا پر مسجد باندې د مسجد پر سر باندې وتی کول نږدېکات کول د شذ سره یا پر داغه باندې او د سمات کول د سمات ځای جوړ کړی دلته او د سمات کوي بیت الخلاوی دا کار چری دا مکروه دي لا فوق ندی مکروه فوق چې بالا بیت پر کور باندې په دغه خونه کې مسجد المسجد یو خونه وي د کور خونه په دا کې د منځونه کوي بس پر دې باندې سربېره یا دا د سمات ځای وي او یا وتی پر دا باندې کوي پروا نه کوي دا ندی مکروه ولا تزینو او ندی مکروه شایسته کول د مسجد بالجس په گچ سره مسجد په گچ سره شایسته کول رنگونه ور کول دا مکروه نه دي وصلات المنز الى ظاهر وشات من دغه چا لا يسولي چې المنز نه کوي یو سړی د مخ ناس المنز نه کوي دغه ناس وظیفه کوي او د شات المنز کی دا پروا نه کی وقتل وجل حیات د مار په منځ کې د مار وجل مال را روان دي وس د پرو بیره د انسانان خوري بس دا وجل پروا نه کی المنز نه خرابي ولا عقرب لړم دا لړم مړکی دا المنز نه پاسې دی نه خرابي بیا په دل منځ کې ويأثمو ګناګار کیږي بالمرور په تیرېدو سره امام المصلي ومخته د المنځ والا د المنځ والا او مخته تیرېدل په دې باندې سړی ګناګار کیږي په مسجد صغیر په کښنی مسجد کې ګوره چې دونه مسجد وي چې یعنی د سجدي په ځای کې څوک تیریږي دغه سړی منځ کې د دوه مخته تیریږي چې پر کم ځای سجده لګي پر دا ځای تیرېدل چې دا مکروه دي او کچیر یو صف یا دوه صف د پمیان کې د دوه دغه سړی پمیان کې ځای وي بیا کې تیر سي بیا پروا نه کوي و اما فی غیره یا په ما سوا ففيه ما په دې کې دواړو کې د ګناه ده او یا په سارا کې نږدې ورته تیریږم یا د ځای وي چې پراخ ځای وي که پراخ ځای ول بیا ګناه نه لري پروا نه کوي ینتهی چې انتها راځي الیه ودیته بصره الناظر یعنی کتونکي د نظر د کتونکي چې هغه په منځ والا سړی ولې دغه وسترګو ته راځي یعنی دغه په نظر کې راځي تر هغه اندازې پورې به سړی د دوه مخته نه تیری ناظران کتونکي به وي الی مسجد وزایت سجده د سجده وزایت به ګوري د سجده وزایت چې ګوري چالت سړی تیریږي چې د سجده وزایت ګوري د منځ والا او د و پیژني چې دا پلانې دي یعنی د په نظر کې راځي په دوه اندازې کې به سړی نږدې د دغه منځ والا او مخته نه تیریږي وهذا الاعضاء برابر ول د اندامو الاعضاء د اندامو سره د منځ والا د اندامو سره د بل اندامونه برابر ول یعنی هغه د مخ ورته ناس اندامونه د دوه اندامو ته برابر وي مخ ورته ناس هغه پر منځ وي د مخ ورته ناس دا کار دین کې دا مکروه دي ان صلی الله کل منځ وکي اعلی دکانی پر یو لور ځای باندې یا پر تونګاچا پر چوتره پر دی باندې منځ کاوي الا یکون کنه ولا هدته ستره چشته ای خشبه یو لرګی دی بقدر په اندازه سره زراع د یو غز قدر لرګی وغلزه پندواله اصبع د دا ګوته د کوم مسواک به وي د مسواکی ګوتی پندوال اندازه لري دونه قدر لرګی یو غز د ګوتی اندازه پندوال دا به مخته ودري
یغرزو چې ودروي حذاء په برابري باندې احد حاجبیه یو د دوه ورځو یعنی دا یا یوه ورځ پر برابر یا د بلې ورځې پر برابر په دا اندازه درېږي بقربي نږدې به ورته درېږي نو ته لرې لرګی درولې دی دلته ورته ولاړ نږدې به ورته دروي ويكفي کافي دي ستره امام د امام ستره کچیر امام ستره ودرول نور د ټول قوم د پاره دغه و ستره کافي د نور خلق جماعت ولار دي د جماعت د پاره بس دغه و ستره د امام د ټول د پاره کافي دي وجاز روا دي ترکوها پرېښول عند عدم المرور وسلار د پلار کې به لار د خلق تیریږي ورا تیریږي بس د ستره ودري د ستره د پاره کافي ده بس نور که خلق تیریږي ورا تیریږي پروا نه کوي او کچیر نو نه ودرول یعنی دی لار وڅوک نه تیرې دی او نه ودرول پروا بیا نه کوي و طریقو دغه رقم هم لار ده ګوره که پر تونګاچا و هم دا رقم دی او که چیرې لار و هم دغه رقم دی ویدرؤ بالتسبیح درید یا منکید یا په تسبیح سره غږ دې پر وکړي سبحان الله الحمدلله دی غږ دې پر وکړي او الاشاره یا په اشاره سره اشاره دې ورکړي ان عدم کنيسته و ستره نسته بس اشاره دې ورکړي تسبیح دی وای په دې باندې منک او مر یا تیر دی بینه په ما باندې د و بینها په ما باندې د ستره درولې د مخته ستره ولاړه ده خو سړی رالی بس د دو د ستره په ما باندې تیر دی منه دی کی بس غږ دی پر وکی صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين